السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو د روژې مبارکه میاشت ده. په دې خو هر ملا او دینداري خبرې کوي چې په روژې کې نفلونه او د جمع منځونه او د تسبیح منځونه او تهجد او په اشراق او په تلاوت په سبحان الله والحمدلله خدای څه ورکوي. عزیزانو په هیر مو نشي چې که ستاسو په ګاونډ کې څلورو خواو ته کوم یو غریب، کوم یو کونډه، یتیمان، هغوی په روژه مات کې هغه څه نه لري چې تی لري او ټوله شپه په تراویحو او په نفلونو باندې تېره کړي او سهار بیا ته د جمع مونځ او بیا ورسره چې دی اشراق او چاشت او د قرآن 10 ختمونه کوي. خدای پاک په هر څه قادر دی، څه چې غواړي چاته محتاج نه دی. خو دغه روژه چې موږ یې نیسو د هغې روژې سره که خپل خواړه موږ د خپل ګاونډي سره، د خپل خوار غریب خور او ورور سره، یتیمانو کونډو سره، مسافرو سره نیم کو. د ځمکې او د اسمان توپیر لري، فرق لري. منګ ګناه مو نه ده، ځکه چې شپه او ورځ علماء کرام، طالبان، تبلیغیان په همدې باندې خبرې کوي چې په سبحان الله څه، په الحمدلله خدای پاک څه ورکوي، په الله اکبر خدای پاک څه ورکوي، په تهجد او په جمع منځونو باندې خدای پاک څه ورکوي. په دې کې هیڅ شک نشته. خو که ستا په خوا کې او ستا په ګاونډ کې او بیا په دې روژه کې څوک پنار او هغه څه چې ستا په دسترخوان 10 خواړه پراته وي او دوی په سړې ډوډۍ باندې هغه هم په سوال، او یا یو مریض چې د دارو پیسې نه لري، او یا هغه خوارو غریبه طبقه چې هغه د شرم د لاسه هیڅ چاته خپله غریبي نه ښکاره کوي، او ته دومره خورې چې بیا پاڅېدی نه شي او تراویح هم په ناستې کوې او بیا پیشلمي کې نور خورې چې ځای هم نه وي په ګېډه کې. نو که چېرته موږ او تاسې خپله دا سترګې پټې کړو او په ګریوان کې وګورو چې آیا زه داسې وای او زما په ګاونډ کې ماړه خلک، نو او په دې مو ایمان هم وای چې خدای پاک په هر شي قادر دی، هر څه ګوري. عزیزانو مخکې نظم، او که غواړئ چې ښې روژې، قبولې روژې او خپل وجدان ته ملامته نه یې، په د خدای په درګاه کې مو ټیټ سر نه وي نیولی، نو د ځانه سره د نورو غم وخورئ او د هغو مولیانو نه چې د پیشلمي په وخت کې دوی را پاڅېدلي ټوله ورځ خوب کړی وي او بیا د پیشلمي نه یو ساعت مخکې او بیا یو ساعت وروسته دوی کړکړې وي، نو د دوی نه مو هیله ده چې ورځې دا کار کوئ. د شپې مه کوئ، د شپې هر چا خپل شخصي عبادتونه دې پرېږده چې کوي،
الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ ښې روژې ښې عبادتونه په کور کې روژه ماتي په خپله تیاروئ که خفه کېږئ نه که نور څه نشئ کولی دیګي نشئ پخولی د خپلو بیبیانو سره د مور سره د خویندو سره دیګي وینځئ لوښي ګیلاسونه وینځئ دا نه چې خبرې ډېرې دي په زړه م ډېرې پرتې دي خو دې دپاره یو غاټه خوله پکار ده زموږ په دې وړې خولې نه څوک باور کوي او نه یې څوک مني نن چې په موږ کې په سلو کې 95% ځوانان د غلام فکره دي ذهن غلام دی د خپلواکۍ خبره چې ورته کوي لکه د توپ خولې ته چې تړي د بل صفت کوي د بل لاندې ژوند کوي دا ځکه چې موږ خپلې خویندې لورانې په کورونو کې داسې ټپسورې ساتلې وي لکه غلامان نو د غلام بچی به غلام وي نو که تاسې خویندې لورانې داسې د غلام په شکل ساتئ بچي به خود غلامان وي نو خفه کېږئ نه او خپلې بیبیانې وینځې نه شمېرئ نو لاسونه مو رابړې وئ لږ تر لږه د روژه ماتي نه وروسته دسترخوان خو ورسره پاکوئ لوښي لرګي خو وینځئ خفه نه شئ السلام علیکم ورحمة الله